بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه تاسو ته د یو هندو واقعه بیانوم چې قرآن شریف یې زده کړی او بیا مسلمانانو له یې چیلنج ورکړی. نو دا واقعه مولانا عبدالله شاه صاحب ډېر په ښه انداز باندې پیش کړې ده. ناظرین که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ سبسکرایب هم کړئ، لایک هم ووهئ او بل آیکن هم ووهئ. راځئ چې دا واقعه مونږه د مولانا عبدالله شاه صاحب نه واورو. پاکستان جوړېدو نه مخکې یو هندو په دې قرآن کې ښه محنت وکړه او په قرآن باندې ځان ښه پوه کړه. د دغه هندو نوم دی ډیانا لال پرشاد. نو ډیانا لال پرشاد چې په قرآن باندې ښه پوه شو نو هغه مسلمانانو عالمانو ته چیلنج ورکړ، وی راځئ ما سره بحث وکړئ او زه درته دا ثابتوم چې قرآن د الله کلام نه دی، دا د یو بنده کلام دی، بنده جوړ کړی دی. او د قرآن نه درته ثابتوم چې قرآن د الله کلام نه دی. د دیوبند عالمانو ته چیلنج ورکړی شو. نو د دیوبند بزرګانو ورته علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دې میدان ته راوویسته، وی ډیانا لال پرشاد سره بحث وکړه. وخت مقرر شو، ځای مقرر شو، ډېر زیات خلک راجمع شو او ګوري چې یو مسلمان عالم د یو هندو سره بحث کوي په قرآن باندې چې قرآن د الله کلام دی او که نه دی. هغه خاص وخت او خاص ځای کې ډیانا لال پرشاد او علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه یو بل سره مخامخ شو. هندو ورته وایي چې دا قرآن د الله کلام نه دی او زه د دې قرآن نه ثابتوم. افغاني صاحب ورته په قرآن شریف کې کم ځای نه ته ثابتول غواړې چې قرآن د الله کلام نه دی؟ نو هندو سورة فاتحه شروع کړله. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې تر ورسوي دې نه معلومیږي چې دا قرآن د الله کلام نه دی. ځکه ایاک نعبد من خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعین او من خاص تعالی مدد غواړو. نو کدا د الله کلام وی نو الله د ځان نه مخکې چاته وی چې تعالی عبادت کوم او تعالی مدد غواړم. نو دا د الله کلام نه دی، دا د یو بنده کلام دی او دا بنده الله ته چې یا الله زه تعالی عبادت کوم او ستانه مدد غواړم. قرآن د الله کلام نه دی. ډیانا لال پرشاد خپل سوال جواب داسې پیش کړ. افغاني صاحب ورته وی چې زمونږ د قرآن شریف ترتیب تا یاد دی؟ ډیانا لال پرشاد ورته وی ما ته یاد دی. 114 سورتونه دي، اول کې سورت فاتحه ده او په آخر کې سورت الناس دی. 114 سورتونه دي او ما ته ترتیب یاد دی. افغاني صاحب ورته وی زه دا ترتیب نه یادوم. کله چې الله قرآن نازلو تقریبا 30 کاله کې نو په هغه ترتیب باندې خبره کومه. تا ته دغه ترتیب یاد دی؟ ترتیب نزولی. ډیانا لال پرشاد ترتیب نزولی باندې پوه نو، نور خو خواري کړې وه و ترتیب نزولی باندې پوه نو. افغاني صاحب ورته تا ته پته لګي سورت فاتحه سویم نمبر سورت دی 1 نمبر قرآن کې اول لیکلی دی. هغه ورته زه دا تپوس نه کوم. سورت فاتحه اول کې لیکلی دی او دا اول نمبر دا خو اول نمبر نه دی. سورت فاتحه 5 نمبر دی، په نزول کې دا 5م نمبر دی. او اقرأ باسم ربک الذی خلق دا اول نمبر دی. په غار حرا کې لومبنی وحی چې نازله شوله نو اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل شوی دی. نو 1 نمبر دغه دی. او سورت فاتحه دې ته وایي سورت مسئله، یعنی الله بنده ته د سوال کولو چل په دې کې خولی دی. یو حاکم وي او یو سړی ته وایي ما ته درخواست ولیکه او داسې ولیکه او دا درخواست ما لره. نو چې حاکم درته د درخواست چل وښیي نو معلومیږي چې دا درخواست دا حاکم خامخا منظوری. نو الله احکم الحاکمین دی او دې بنده ته د سوال چل خولی چې بنده ما نه سوال کوي نو داسې وکړه.
اول الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اول زما صفتونه بیان کا او بیا خپل عاجزی بیان کا چې ایاک نعبد و ایاک نستعین نو بیا خپل اصل مقصد بیان کا چې اهدنا الصراط المستقیم نو دې کې الله بنده ته د سوال کولو چل خولې دی نو د دې سوال کولو نه مخکې ورته الله بنده ته چې بنده اقرا ته ووایه چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د بنده کلام نه دی الله بنده ته چلو خو چې ما ته داسې ووایه فبهت الذي کفر نو ډیان لال پرشاد خاموش پاتې شو نور بیا ورسره سنو ملامت شو نو قرآن دا الله کلام دی او هر کلام کې اثر وی په خو خبرو کې ښه اثر دی په خرابو خبرو کې خراب اثر دی. ناظرین امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو، د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.